فوج لري. په جنگ ماحول کې د خبرونو ضرورت. موږ شکست ورکړی او د دوی ترمنځ خبرې هم د هند او پاکستان پر کړکېچ دي. دوی وایي هند باید پر پاکستان تر برید وړاندې بشپړه پلټنې کړې وای. انډیا چې دی که نه په پاکستان باندې الزاماتو لګول د چې کوم هغه ټورسټو باندې حمله شوې وه، پکار چې اول د هغې تحقیقات کړی وی چې وایي دا کړی چا د دې شاته پاکستان ملک ولاړ دی یا نه دی ولاړ، هغې نه پسې کاروي کړی وی. او که انډیا پاکستان باندې څنګه اټیکس وکړو نو پاکستان سره هم چې دی د جوابي کاروي پوره حق حاصل دی، خو پکار دا دی چې دا جنگ زیات نشي. د پېښور ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې پاکستان باید د هند ځواب ورکړي. انډیا ټیک وکړو، دا ډېر ګټیا حرکتې کړی دی، ډېر بزدلانه حرکتې کړی دی. پکار دا دی چې پاکستان د دې مونږ جواب ورکړي او هغه جواب ورکړي چې کوم دوی د خپل دعوې لګیا وایي چې مونږ سره دا دي پکار دا چې د هغه شي استعمال وخت راغی چې هغه نن استعمال کړي. بس دوی خو دا سوچ ونه کړ چې دغه خبرې ثبوت پاکستان تر غوښته خو هغوی هېڅ جواب ورنه کړ. بیا هم د هغه نه بعد دوی حمله کړې ده، کسان لګېدلي دي، مړه دي، بس هېڅ هغه یې نشته. دا هماغه به دا پاکستان خپل بدل ترقي کړي، ضرور به ترقي کړي. ځینې نور پېښوریان بیا وایي جګړه په هیڅ حال کې هم د هیڅ ستونزې حل نه دی او پر دواړو حکومتونو غږ کوي چې باید له صبره کار واخلي تر څو جګړه تر اتومي وسلو ونه رسیږي. موږ چې دا تیرو یو څو ورځو کې ولیدو چې د مزایلو یا د جهازونو په ذریعه باندې د دواړو ترمنځ دا شخړه روانه ده، جنګ روان دی، یا د ډرون په ذریعه باندې دا شخړه د دواړو طرف ته روانه ده. که فرض که دا دغه شانتې روانې نو یو ورځ به داسې راشي خدای مکه چې جوهري هتیار به پکې بیا استعمالیږي، هغې کې به د پاکستان چې کوم د 45 کروڑه خلک دی او د انډیا چې کوم 1 ارب نه زیات خلک دي، تقریبا دا دواړه چې په شریکه باندې جمع کړي شي دا 2 اربو خلکو پورې وررسي. چې جوهري هتیار استعمالیږي د یو ملک هم ولس تباه کېږي، د بل ملک هم ولس تباه کېږي، لهذا بالکل نه ده پکار چې جنګ وشي. بلې خواته بیا پښتون ملتپال سیاستوال ایمل ولی خان د هند او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې په هکله په خپل یوه بیان کې ویلي چې پاکستان د خپلې دفاع حق لري، خو زیاتوي باید له تشدده کار وانخیستل سي. د یوه بل پښتون ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي له لوري بیا تر اوسه د دې کړکېچ په هکله کوم بیان نه دی راغلی، خو منظور پښتین بیا پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په داسې وخت کې چې هند پر پاکستان ډرون بریدونه کول، پاکستان بیا د پټکیو په ټانک کې پر پښتنو برید کړی دی. هند وایي چې پر پاکستان یې برید په اپریل میاشت کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې د سوي برید غچ اخیستنې په موخه کړی. هند پاکستان د دغه برید لپاره ګرم ګڼي، خو پاکستان د هند ادعا ردوي.